تاسو ښایي د مصنوعي ځیرکتیا یا د چټ جی پی ټي، جیمینای او کوپایلټ په څیر د ای آی جوړ شوي چټ بوټونو په اړه اوریدلي وي. ښایي له دغه مو ځینې کارولي هم وي، خو آیا پوهیږئ چې دا چټ بوټونه څنګه کار کوي او معلومات سره مو څه کوي، یا دا چې ای آی څنګه د خپل کار اسانېدو لپاره کارولای شو؟ د یادونې وړ ده چې د ای آی ټولو چټ بوټونو په وسیله په اصطلاح د تولید شوو حقایقو په اړه باید محتاط واوسو. څه چې چټ بوټونه ډیر ښه ترسره کولی شي دا دی چې ستاسې لخوا ورکړل شوي معلومات پر یوه برېښنالیک، بولټ پوینټونو یا لنډیز بدلولی شي. د یوې غونډې جزئیات باید ولیکئ. متن یې چټ بوټ ته ورکړئ چې په اسانه د پوهېدو وړ لنډیز یې ولیکي. د پیچلو معلوماتو پر بنسټ د پریزنټیشن لیکلو ته اړتیا لرئ. یو چټ بوټ ته یې وسپارئ چې درته ویې لیکي یا یې لږ تر لږه لومړنۍ خاکه برابره کړي. اغېزناکه بله برخه یې دا ده چې د مصنوعي ځیرکتیا مرستیاله برخه پکې د پام وړ مرسته کولی شي. د ای آی چټ بوټونو په وسیله د خوړو د ونیزو پلانونو جوړول چې ځانګړي غذایي اړتیاوې پکې په پام کې نیول شوي وي خورا اسان دي او کولی شي په ډیر کم وخت کې درته د ورزش یو پلان چمتو کړي. خو په یاد مو وي چې د ای آی پر ځوابونو تل باور هم نشي کېدی. دمګړی داسې ښکاري چې چټ بوټونه د سمو حقوقي یا روغتیایي مشورو ورکولو وړتیا نه لري. دغه کار لپاره د یو حقیقي وکیل یا ډاکټر مشورې ته اړتیا لري. یو بل شي ته مو هم پام وي، تاسو چې چټ بوټ ته هر څه ورکوئ هغه خوندي کیږي او ښایي د دغه چټ بوټ د کمپنۍ لخوا وکارول شي. نو روښانه ده چې لومړی د محرمیت یا خوندیتاب پالیسي وارزوئ او د شخصي یا حساسو معلوماتو له شریکېدو مخکې په اړه فکر وکړئ. د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي چټ بوټونه فوق‌العاده وسیلې دي چې وخت مو ژغورلی او ژوند اسانولی شي، خو که یې کاروئ نو په هوښیارۍ یې وکاروئ. And improve your life. But if you do use them wisely.